د ټولو لومبې هجرت چې دی کنه دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ کړی دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ د ټولو لومبې هجرت دا کړی دی. او هجرت داسې آسان کار نه و، دا ګران کار و. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام سلمه رضی الله تعالی عنها، او د دوی یو زوی او دغه نوم سلمه و. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې ته هم کړی و، او بیا د حبشې نه چې راغله نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېر زیاته مینه وه د دې ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنه. یو ځل دواړه ناستو که نه، نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنه ته څه وایي، دا ښځې ورته څه وایي، وایي ای ابو سلمه، خپل خاوند ته وایي، وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي څنګه؟ وایي خبره دا کوو که نه، خو چېرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه، نو ته به زما نه وروسته بله ښځه نه کوې، او که ته زما نه مخکې مړ شوې که نه، نو زه به بل خاوند نه کوم چې جنت کې دغه دوه په دوه یو. دا مشوره یې وکړله. نو د ابو سلمه رضی الله عنه ته څه فرمایي، دا خاوند یې ورته وایي، وایي ای ام سلمه، که ته مړه شوې زما نه مخکې که نه، نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. خو که زه ستا نه مخکې مړ شوم نو ته بل خاوند وکړه، ځکه چې ته ښځه یې نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي. بیا نو زما دا فرضو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېروي. ته ښځه یې، ته زنانه یې، نو ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ وي زما نه بغیر. نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي. او ها زه سړی یم، زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته که نه، نو د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه چې روانېدو، نو دا خپله ښځه ام سلمه ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه، نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده خرګنۍ چې کومه وه هغه راپاڅېدل چې موږ د خپله خور څه په تا خرڅه کړې خو نه ده، مخکې د ځان سره حبشې ته به وسته او اوس دې مدینې ته روانه کړې، ولې دا موږ په تا خرڅه کړې ده کو چې په خپله چېرته ګرځې خو دا به ځان سره نه بیایي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي ما چغې والې چې زه د خاوند سره ځمه، وي دوی زه د لاسو نه ونیوم په زور یې په راښکلو کور ته بوستم، یا ده سره به نه ځي. وی زه یې پاتې کړم. چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و. وی په دې کې د ابو سلمه زما چې کومه خرګنۍ وه، ابو سلمه رضی الله زما د خاوند کوم خاندان چې و، هغې راغې وی چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه، دا بچی ورسره زمونږ دی، دا ورسره زمونږ دی. وی زما د غېږې نه هغوی ماشوم بووستو. نو خاوند رانم لاړو، د غېږې ماشوم یې رانم بووستو. یو کال به ما په کور کې جړل، نو چې سار به شو زه په مکه کې بار ته راووتم، سارا ته به لاړم. نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم، ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې. چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچی رانه دوی بوستو، ما په سارا کې وی جړل. یو کال په دې طریقه تېر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو. ما ته وی چې خورې ته ولې جاړې؟ ما ورته چې په خپل خاوند پسې جاړم. وایي چې ستا خاوند کوم ځای دی؟ ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاس را ونیوم را روانه یې کړم. وایي زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدئ چې ځي مدینې منورې ته که نه. نو هغه ورته وایي چې زه زموږ اجازت ته یې بوځه پسې. وایي دلته کې زما پس خرګنۍ پسې راغې چې دې له دا ماشوم ورکوې، د غېږې ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی. وایي ماشوم یې رالم راکړو. چې ماشوم یې راکړو، وایي زه په اوښ سواره شوم، مدینې منورې ته یوازې روانه شوم. مدینې منورې ته اوس یوازې ځمه. الله سوچ وکړئ، هغه لږ مزل نه دی، تقریبا 450 کیلومتره مزل دی. مدینې منورې ته روان شوم. په اوښ ناست یم، د غېږې ماشوم را سره دی، په اوښ ناست یم، یوازې په دې غرمه کې روان یم. چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم، چې هغې ته ورسېدم که نه، نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام دی 2 میله فاصلې سره. وی هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه، هغه څه په دې اوښ یوازې ولیدم. ما ته وایي چې خورې څه کوې؟ پېژندم یې که نه، خو یو علاقه کې پاتې کېدو. وایي ما ته وایي چې ام سلمه څه کوې؟ وایي ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځمه. وایي ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې؟ وایي ما ورته وایي چې لا والله الا الله وبني هذا، نه ما سره خو څوک نشته دی، قسم په الله ما سره هېڅوک نشته، لا هېڅوک را سره نشته، والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی، لا والله قسم په الله ما سره هېڅوک نشته.
الا الله یو را سره الله دی و بني هذا دا وړو کې بچي مې دغه کې دي ما سره څوک نشته یوازې روانه ما یو عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره واورېده کنه چې قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچي دی هیڅوک را سره نشته هغه داسې غریب نیول شو د سترګو کې اوښکې رالې ور کافر دی لا ایمان نه دی راوړی ښه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه دغه ټیم کې لا ایمان نه دی راوړی د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د اوښ د موار ته یې لاس کو داسې او د اوښ نه مخکې روان شو وی تبه وی چې ستړی به شو داسې نو اوښ به یې پکېنه او ما ته به چې خورې کوزه شتې وی زه به د اوښ نه کوزه شوم او اوښ به یې بووسته یو ځای کې به یې وتړه ځان له به د ونې په سوري سملاستو نو بیا به اوښ راوستو ما ته به یې کېناستو زما نه به لرې لاړه خوا به یې مخ کړو وی ما ته به یې چې اوښ ته وخېجه اوس کافر دی لا ښه وی زه به چې اوښ ته وختم هغه بیا د اوښ موار ونیو 450 کیلومتره لار عثمان ابن طلحه پیدل واله او دی په اوښ باندې وی چې کله موږ مدینه منورې ته نږدې شو کنه او د قباء علاقې د ونې منې داسې ښکاره شو د آبادي ښکاره شوه نو یې ما ته وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې ومومي او زه په اوښ باندې دغې ځای ته لاړه شه وی زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس ته الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانتي شریف انسان ملا تر اوسه پورې نه دی لیدلی داسې نیکمل انسان لا ما نه دی لیدلی کافرو او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالی وروم کړه د عثمان ابن طلحه بیا وروسته مسلمان شوی هم دی ایمان یې راوړو بیا کنه هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت و پردی زنانه د مکې نه روانې په اوښ باندې مدینې منورې ته یې رسئ 450 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې دې زنانه ته به برندې کتلي کافر د ایمان یې نه دی راوړی راشي اوښ ورته کېنئ وایي وخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ترې روان شي هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت غیرت پکې الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوځي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په ګاون کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته د دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته د دې زنانم زما په شانتي غیرتي پلار شته دی د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږ ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا قمقله ده نه پوهېږي نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی خشیت الهي نه دی پاتې شوی د الله نه یره نه ده پاتې شوی معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولو چې الله ما اینی الله زما خبرې اوري زه په توره تیاره کې ما په توره کوټه کې ما په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم خو د الله نه به څنګه پټېږم چې کله دا فکر موږ ته راغی که نه چې ما الله اینی ما الله اوري چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي چېرته به ګناه ونه شي خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی الله ما اوري بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کړي خو دا موږ په ژبه وایو الله ما اینی او الله ما ګوري او بیا چې یووالي شو بیا په ګناه باندې دغه کو نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ما ته یې په بره باندې نه دي کتلي نو دا هجرت څه اسان کار نه و نو لومبی هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړه مدینې منورې ته تللي بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی
دا الله پاک پیغمبر خلک هجرت کوي نو زم هجرت کوم مدینه منورې ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمره تم هجرت کولې شي. دا الله پاک پیغمبر ان داخله خو په پټه پټه زینو زبم زم په پټه باندې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمره په پټه وزه مدینه منورې ته ځان ورسوه. زه خو په پټه نه ځم، زه خو په پټه نه ځم. نو نبی رسول الله څه کوي؟ بس زه یو کار کوم، توره راواغسته او لاړه خانه کعبې نه طواف وکړو. او چې طواف وکړو نو دا توره د تیک نه راوستې او کړه ولا ورکو. ای خلکو ما ته وګوره، زه عمر یم، کو څوک مې نه پیژنې نو زه څوک یم؟ زه عمر یم، کو څوک مې پیژنې خو پیژنې مې، کو څوک مې نه پیژنې وګوره ما ته زه عمر ابن خطاب یم. خلک ورته ویل مونږ دې پیژنو کنه څه چل دی؟ مدینه منورې ته روان یم، هجرت کوم، کو پچا کې طاقت مخې له راشي، کو پچا کې زور امام نه کین مخې له راشي. عمر هجرت ل روان دی ځکه چې خلک به په پټه د مکې نه وته کنه. نو د دې هجرت کو نه عمر له بیا مخې له څوک ورتلو، مخې له څوک نشو ورته لاړ دم هجرت کو. بهر حال د نبی رسول الله د هجرت واقع به ان شاء الله پر روانه جمعه باندې کو. الله تبارک وتعالى د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مطلب می دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام مونږ ته په ډیرو تکالیف را رسیدلې دي، په ډیرو مصیبتونو را رسیدلې دي. په دې کې ښځه خاوند جدا شوي دي، په دې کې د غیږو ماشومان جدا شوي دي، په دې کې د زنانو یو وخت په یو وخت پورې بل وخت په بل وخت پورې تړل شوی ده، یو خوا روان کړی شوی بل خوا روان کړی شوی، په منځ دوه ټوټې شوي. دا موږ ته داسې نه دی را رسېدلی. نن چې موږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه، نو چې موږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قرباني غواړي، یاره د چندې ضرورت دی، جومات رغېږي، مدرسه رغېږي، نو موږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو نو موږ وایو دا پکې ور واچوه. ټیک شو؟ نو زما بچی چې هر سحر ځي نو د 500 نه کمې نه وړي، نو موږ وایو موږ په دین اسلام مین یو. ښه نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت نه دی، یاره دا خو ګران کار دی، ورکه مشوره به پکې وکړو، مشوره به پکې وکړو او الله دې توفیق راکړي. نو الله چېرته تا ته توفیق نه درکړي چې تی نه پرېږدي، الله څنګه ته توفیق ته نن نه وایم ما پرېښې ده. نو دا دین اسلام موږ ته په قربانو راغلی، دا په تکالیفو راغلی دی. موږ صرف د ژبې مسلمانان پاتې شو، الله دې موږ د زړه مسلمانان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاة والسلام د حج د ورځو انتظار کو. چیرې مکې ته د حج په ورځو کې د ملک نه خلک راوچلیږي، د ګیر چاپیره نه خلک راځي. نو مکې والا خو زما خبرې ته غوږ نه ږدي، خو زه به دلته په لارو کوڅو کې ولاړ یم او کوم خلک چې د بار نه راځي هغې ته به د ایمان او د اسلام دعوت ورکوم. کیدای شي په هغې کې زما خبرې ته څوک غوږ کېږدي. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاة والسلام د حج موسم کې په کوڅو په سرونو کې به ولاړو، په لارو کې به ولاړو، یو اواز به یې کو، اواز به یې دا کو: ای خلکو زه د الله پیغمبر یم، ما مکې والا نه فریدي، په تاسو کې څوک شته چې ما د ځان سره بوځي او هلته زه د الله کلام پړاو کړم؟ په تاسو کې څوک داسې شته چې ما د ځان سره بوځي او زه هلته د الله کلام واورم په آزاد زړه سره؟ ځکه مکې والا او ما د الله کلام ته نه فریدي. نو دا आवाज به کو په کوڅو کې. خو شاته پسې د نبی علیه الصلاة والسلام کوم بدبخته ترو ابو لهب چې د هغه نوم خپل عبدالعزا دی. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام به چېرته تو که نه نو دی به پسې شاته روانو. نو چې نبی علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکو، وی ای خلکو زه د الله پیغمبر یم، ما د الله کلام راوړی دی، زما خبرې ته په مکه کې څوک غوږ نه ږدي، ما د ځان سره بوځئ چې زه د الله کلام بیان کړم. نو د شان او پسې ابو لهب आवाज وکړو، وی دا زما وراره دی، د ده په دماغو کې فرق دی، دا لیونی دی، د ده خبرې ته غوږ مه ږدئ. نو چې کم طرف ته به نبی علیه الصلاة والسلام ته نو دا بدبخت او پسې شاته تو. بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او نبی علیه الصلاة والسلام د مکې په کوڅو کې ګرځي او دغه اواز کې حاجیانو ته. مدینه منوره کې دوه قومه پاتې کېدل، اوس او خزرج. دا دواړه مشرکینو بت پرست خلکو، خو د دوی سره په مدینه منوره کې یهود هم پاتې کېدل. نو دا یهود چې دا اهل کتاب،
دوی د تورات منونکي وو، دوی کې عالمان موجود وو، دوی بت پرستي نه کوله. نو د دې اوس او د خزرج او د یهودو چې به چې کله په خپل مینځ کې جګړه شو که نه، نو دا کافر په دې یهودو زیات وو. نو دې یهودو به ورته ویلو وی صبر کوئ، الله به د آخري زمانې پیغمبر راولېږي او موږ به د هغه تابعداري وکړو که نه، بیا به موږ ستاسو سره پوه شو. اوس را باندې تاسو زورور یې، خو موږ چې د آخرې د زمانې پیغمبر تابعدار شو، نو ستاسو سره به د عادیانو او د سمودیانو غونته چل کوو. څنګه چې هغه هلاک شو داسې به موږ تاسو هلاک کوو. دا به د یهودو د مدینې منورې چې کوم مشرکین هغوی ته به دا خبرې کولې. نو دا مشرکین د مدینې منورې هم په دغه کال باندې حج له راغلي په 11 کال د نبوت باندې. نو نبی علیه السلام د دوی سره میلاو شو. چې کله د دوی سره میلاو شو نو دوی ته دعوت ورکړو، وی زه د الله آخري پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړئ. نو دوی چې دا خبرې واورېدې وی یاره موږ ته خو دا خبره یهود هم په مدینه منوره کې زوتی چې د آخري زمانې پیغمبر به راځي. وی کېدای شي ګوره چې هغه دای کو. نو دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستل، د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو څو تپوسونه وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام ورله د هغې جواب ورکړو. نو چې کله ورله د هغې جواب ورکړو که نه، دوی خو د یهودو نه خبرې اورېدلې وي، نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه، وی کو د دې خبرې نه یهود د مدینې خبر شي که نه، نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. ځکه چې هغې خو موږ ته نه مخکې دا خبره زوتی چې د آخري زمانې پیغمبر راځي. که هغې خبر شو نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. راځئ چې د هغوی نه خو پې ړومبې شو که نه، چې د هغې نه پې ړومبې شو، نو دې شپږو تنو په نبي علیه الصلاة والسلام ایمان راوړو. د مدینې منورې د خزرج قبیلې 6 کسان هغوی په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه راوړو؟ ایمان راوړو. چې کله ایمان راوړو دوی لاړو واپس مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته لاړو دا خبره په مدینه منوره کې مشهوره کړه، وی دا یهود چې د آخري زمانې پیغمبر یادې کې هغه په مکه کې راغلی دی. دا خبره مشهوره کړه دا خبره د مدینې منورې کور کور ته ورسېده. دا خبره په مدینه کې ډېره زیاته مشهوره شوه. نو دغه 6 تنه چې مدینې منورې ته لاړو، نو دوی د ځان سره نور بیا 6 تنه نور مسلمانان کړو. روان کال بیا 12 کسان د نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات لرالو. او چې ملاقات لرالو نو نبی علیه الصلاة والسلام سره بیا په دغه مینا کې یو غونډکۍ د هغې ته عقبه ویلی شي. هلته سره نبی علیه السلام ملاقات وکړو او دې 12 کسانو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو. څو سره زاړه اوس نوي ټوټل 12 کسان شو. دوی په نبی علیه الصلاة والسلام ایمان راوړو. نو چې کله دا 12 کسان واپس تلو مدینې منورې ته، نو نبی علیه الصلاة والسلام سره 2 صحابه کرام ملګري کړو. یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ، دویم عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، غړون صحابي چې کوم. دا ټول د 12 کسانو سره نبی علیه السلام دا 2 صحابه کرام ملګري کړو. وی دوی د ځان سره مدینې منورې ته بوځي، دوی به درته قرآن ښایي. نو چې کله دوی لاړو نو په دوی کې یو تن اسعد بن زراره دا په دغه 12 تنو کې یو صحابي و. نو دا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د اسعد بن زراره رضی الله تعالی په کور کې پاتې شو او د هغې ځای نه د قرآن تعلیم شروع کړو. د قرآن تعلیم دا کو چې هر ټیم به دی په چغه باندې به د قرآن تلاوت کوو. نو خو عربو قرآن باندې پوهېدل، نو نارینه او زنانه به راتلې او ماشومان به راتلې، قرآن به اورېده او مسلمانېده به. او مصعب ابن عمیر رضی الله په چغه لګیا او قرآن به وي. چې قرآن به وي نو په دې کې یو صحابي دی، هغې ټیم کې لا ایمان نه دی راوړی، یو انصاري اسید ابن حزیر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی. دې خبر شو وی د مکې نه اسعد بن زراره یو سړی راوستی دی او په خپل کور کې کېنولی دی او یو کلام په چغه باندې وایي، ټول خلک د مدینې راټولېږي او په هغه ایمان راوړي، څه لویه مصیبت یې راښکلی دی. نو چې د دې خبرې نه اسید ابن حزیر خبر شو که نه، نو راغی د اسعد ابن زراره ته وی دا کس روباسه او سیده مکې ته ولېږه، که نه په دې توره تېنه سر ومه. مونږ ته په مدینه منوره کې دا داسې مصیبت راښکلی دی. د مکې نه دې سړی راوستی دی، مونږ ته په مدینه کې لوی انتشار راښکلی، ولېږه دې مکې مکرمې ته. چې دا خبرې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ اورېدې که نه، نو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ای اوسېده، بلکل چې ما سره څه کوې وکړه، خو زه درته یو خبره کومه، دا کوم کلام چې زه وامه دا ته ماته لږ کښېنه، زه یې وام که خوښ دې شو ډېره ښه ده، که خوښ دې نه شو بیا ته چې څه وایې هغه به وکړم زه. هغه ته دا خبره خو دې ښه ده، زه به یې واورم که نه چې دا ته څه وایې، دا خلک درته راټولېږي. نو اسید ابن حسیر کېناستو او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت شروع.
د قرآن تلاوت شروع کو. نو مصعب ابن عمر رضی الله عنه قرآن وایي، اسید ابن حضیر اوري، او چې اوري نو دا رنګ ورو بدلیږي، رنګ بدلیږي. نو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی قرآن سزا پوری وي کنه، نبی ورته وی اسید ابن حضیر واستسوي ز سوکم. اسید ابن حضیر ورته وی ما احسن هذا الكلام واجمله، وقسم بالله څومره ښایسته کلام دی وی، څومره ښکلې خبرې دی وکړي، څومره بهترین کلام دی وی دا کلام چې د کم پیغمبر دی زه په هغه ایمان راوړم، زه په ایمان راوړم خو طریقه صحیح اختیار کما. نو مصعب ابن عمر ورته وویلو ویلا شړومبه اولامبا او کپڑے بدل کا او بیا زما خواته راشه. اسید ابن حضیر پاسې دو لاړو اولامبلی کپڑے بدل کړي، چې راغې نو کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. اسید ابن حضیر روان شو، چې روان شو کنه نو داسې سعد ابن معاذ خواله ورغی کنه، هغه ورته ما فعلته. اسید سدي وکړو څنګه را لسی چلیو کا سړی دی واپس کو کنه. نو اسید ابن حضیر ورته وی یره وی هغه چې کومې خبرې کوي کنه پای کې څه خرابي نشته، هغه ډېرې ښکلې خبرې دي، ډېرې ښایسته خبرې دي، هغه ډېر ښایسته کلام دی. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د غصې نه سور شو وی ښه تلې سلې وی را دې وړسو وی زه تم ورشه. اسید ابن حضیر ورته څه وویلو وی زه سعد ابن معاذ تم ورشه ته یې وباسه ځه. نو سعد ابن معاذ چې راغی کنه نو دا د دې اسعد بن زراره رضی الله تعالی د ترور زوی و. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی د اسعد بن زراره ته وی دا سړی د مکې نه راوسته دی او دلته دی لوی انتشار جوړ کړي، کو د ترور زوی مې نه وکنه ما در نوز دا سر پدې تور و او د ترور زوی مې او دلته د مدینه منوره کې راته دومره انتشار راکړي، خپل ولی مې در سره کما به تاسو سره کتلیو. نو مصعب بن عمر دته وی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا اوس قبیله مشهور دا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ اے سعد دا زه چې کوم خبرې کوم زبې وکوما کو خوخه دي شو ډیره خدا کو خوخه دي نشوي جمعه ما نماز بلال شمه. سعد بن معاذ رضی الله عنه ته دا هم د انصاف خبره ده، زه زب کینم چې تاسو وایي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه کیناستو او مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه د قران تلاوت شروع کو. قران وی کړه. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه په اخر کې چپش بس دا راته وایي چې دین ته به زه څنګه داخليږم، زه به څنګه داخليږم. نو مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ویلار شه غسل وکړه، غسل یو کوي کپڑے بدل کا، چې کپڑے بدل کړي کنه سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله. او سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. کوم سړی چې راځي قرآن او رسکیږي هغه عربو په قرآن پویدل مسلمانیږي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ خپل قبیله اوس لاړ کنه بیا په د خپل خاص قبیله وا، هغه خپل قبیله ته وی عزت څنګه سړی ما هغه ته زمونږ مشري زمونږ سرداري مشورې والا سړی فیصله والا سړی ډیر پویدون کې سړی وی پویدون کې سړی وی او وی ما خو په دغه کلام باندې ایمان راوړی دی، ما خو په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړی دی، تاسو کوم دعوت در کوم چې تاسو پم سره وړئ ایمان راوړئ. هغه ټول شروع شو لا اله الا الله محمد رسول الله. د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی چې قبیله واغ ټول مسلمانان شو سیوا د یو تن پکې پاتې شو. ګوره کلمه اون ویلا دا عمر ابن ثابت نوم داغو، عمر ابن ثابت د کلمه اون ویلا د پاتې شو. نو ټول قبیله ایمان راوړو او د په اسیرم سره مشهور سعد ابن ثابت لقب اسیرم. د غزوه احد په موقع باندې دغه یو صحابي راغی په عین جنگ کې د کافرو د طرف نه ولاړو، دغه یو صحابي نه دی د کافرو د طرف نه په دغه ټیم کې ولاړو لا کافرو او په عین جنگ کې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ما ته کلمه وایا. نو په عین جنگ کې ورته نبی علیہ السلام کلمه ویلا او چې ورغه جو ډایرکټ شهید شو. دغه یو صحابي بیا په د احد په موقع باندې مسلمان شوی. د دې جناب ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دا دونه کوله داسې مرګري بیناستو کنه. د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دا دونه وکړه وی هغه کم انسان دی چې یو مونږ نه دکړو جنت ته تللی دی. د ابو هريره زموږ دا دونه کوله وی هغه کم انسان دی چې یو مونږ نه دکړو ډایرکټ جنت ته تللی دی. نو چې چا به جواب ورکړو ټیک ده چې جواب به ورنکړه ابو عمر ابن ثابت او سیرم دا هغه صحابي دی چې په عین جنگ کې مسلمان شو لا د مانځه ټیم خو نو راغلی کنه او ورغه کفار ته ورننه تو شهید شو. نبی رسول الله گواہی وکړه دخل الجنه جنت تلا
باقي موقع نبی علیہ السلام فرمایي جنت تلا نا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا دونه کوله هغه کم صحابي د چې یو منځ دې کړو جنت ته تللی دی هغه دغه یو صحابي خو چې په دغه ټیم باندې ایمان رانوړو خو بیا د غزوه احد په موقع باندې د ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فغار سور کې صرف 3 ورځې ایثار شو او بیا د غار سور نه اراده وکړه د مدینه منورې په طرف باندې سلور کسانو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دریم وسره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودن کې عبد الله ابن اریقط دله په دغه ټیم کې مسلمان نو کافر وو خودله به خلکو اجرت ورکو اعتمادي سړی او خلکو تبیلار خودله نو دا سلور تنو او دو ورسره اوخي وي او د غار سور نه روان شو د مدینه منورې په طرف باندې دا عبد الله ابن اریقط چې دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی د دریاب غاړي طرف ته وستل یو ناشنا لار و د پاره چې د مکه خلک پر اپسی نشي نو داسې روان دي روایتو کې راځي وای چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه پناه کېده کنه دا مکه مکرمه پاتې کېده نو نبی علیہ السلام دا سراو ګرځید او د مکه ته قتل او د سترګو مبارکو نه اوخ کې روان شوي وی اے مکه ما ته ډیر خوخی او زما ستانه زړه نه کېږي ما به چرته ته نه پریخي کوستا اوسیدونکو زنه ایستلې خو څو کم ستا اوسیدونکو ما پتا کې نه پریدي نو ځکه ستانه روان یم ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي کنه په کم ملک کې پیدا شي کنه کو هغه ډیر خړ پړوي خو انسان ته ډیر خوږ وي او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به پسرو سترګو نه تلو دوی هغه رڼاګانو لذي د بار ملکونو رڼاګانو خارونو لذي خو چې د خپل کلی نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې پسرو سترګو جاړي دا ولی دا خپل کلی خپل وطن ډیر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکی ته داسې وکتل نو په جړا شو وی اے مکی کوستا اوسیدونکو زستان نه استلې نو ما بچرته ته نه وی پریخي او د سترګو مبارکو نه وښ کې روان شي الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې آیاتونه نازل کو دا الله پاک پیغمبر دې کلی ته به واپس بیا راولم خپکی گما خیر دې کو نن ته په جړا باندې رواني یو ورځ به راشي چې په غلبي باندې به دې کلی ته واپس راځي طالب فتح در کوما نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ور سره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په عمر کې لکشرو په عمر کې ته کشر هو د بدن نه بداس ښکارېده چې د نبی علیہ السلام نه مشر دی دسی بخکارېدو نو چا چې به تاسو کو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وې دا مرګره در سره سوکته مرګره در سره سوکته نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وې دا هغه انسان دی چې ما ته لار خای دا هغه انسان دی چې ما ته سخی لار خای نو د خلکو به دا مطلب چې کې دې شي دا سره لار خودون کې ویزان سره سوک روان کړي او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب بداو چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لار خای ما ته جنت لار خای نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو داغه په ذهن کې په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لار خای خو بل سړی به دا فهم کړ چې دا ورته چرته د مدینه منورې لار خای